سلامونه ملګرو، زه هند افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د ویو فول اپلیکیشن په اړه مکمل معلومات درکړم. ملګرو دغه ویډیو ډیره مهمه ده که چېرته غواړئ ویو فول اپلیکیشن په اړه مکمل ډول باندې پوه شئ، څومره پیسې ورکوي، څومره ګټه ورکوي، څنګه اکاونټ مونیټایز کیږي، دا ټولې خبرې به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې وکړم. دغه ویډیو وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ، خبرې پکې زیاتې دي، کار پکې کم دی. سمه ده؟ نو راځو ویډیو په طرف باندې. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، یوه هیله کوم له هغه ملګرو نه چې زه هند افیشل یوټیوب چینل کې اول ځل دپاره د ویډیو ګوري او نوي دي، نو د ویډیو نه لاندې سبسکرایب بټن ووهئ او که چېرته تاسو ویو فول کې ګورئ نو تاسو ویو فول زموږ اکاونټ درسره فالو کړئ. ښه ملګرو راځو ویډیو په طرف. ویو فول اپلیکیشن آیا پیسې ورکوي که نه ورکوي؟ دا ډېره مهم پوښتنه ده. ډېر خلک په دې سوچ کې دي چې آیا دا پیسې ورکوي که نه ورکوي، دروغ دي رښتیا دي. نو ملګرو ویو فول اپلیکیشن بالکل حقیقي دی، پیسې ورکوي، خو شرط لري. هر یو پلیټفارم فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک، انسټاګرام دا ټول پیسې ورکوي، خو شرط لري خپل. خو هغوی کې شرطونه سخت دي، په دې کې اسان دی ځکه چې دا نوی دی. ګورئ ملګرو، زه تاسو ته وایم چې راشئ دې کې کار وکړئ، انشاءالله تاسو به پیسې وګټئ پکې. ځکه یوټیوب ته راځئ 40,000 ساعته واشنه به تاسو پوره کوئ، 1000 سبسکرایبر به پوره کوئ، بیا به تاسو مونیټایز کیږي او پیسې افغانستان کې نشئ اخیستی، بیا به ته بهر کې اوسو ګورې اډسنس او دا شیان کنه ډېرې خبرې دي. نو ویو فول اپلیکیشن 15 کسانو په دعوت کېدو سره یا 15 لایک دا ډېر عادي کار دی، ډېر عادي کار دی. نو دغه سره تاسو اکاونټ مونیټایز کیږي او پیسې هم ډایرکټ باینانس لري تاسو ترلاسه کولی شئ، کرپټو د لارې باینانس ته ولیکئ. باینانس کې در سره هر څومره پیسې وي تاسو ماته میسیج وکړئ، انشاءالله زه تاسو ته په مومو یا حساب پې باندې لیږم او نغدو مې درته. نو ډېر اسانه کار دی او پیسې هم ډېر اسانه دي او مونیټایز کېدی هم اسانه دي. ګورئ ملګرو، داسې وخت به راشي یو میاشت یا یو 2 میاشتې وروسته تاسو اوس پرېږدئ، بیا به وروسته دا نور هم مشهور شوی، بیا به د دې مونیټایز کېدل شرایط سخت شوي. اوس یې اسان دي، راشئ کار پکې وکړئ او اکاونټ جوړ کړئ. پوسټونه فیسبوک کې کوئ، دلته هم کوئ، هلته هم کوه، دلته هم کوه. نو دلته به تا ویوز هم ډېر وي ځکه چې نوی اپلیکیشن کې هر پوسټ دوی وایرل کوي، غواړي چې ټولو خلکو ته ورسېږي چې خلک کار وکړي. نو په دې خاطر باندې زه تاسو ته وایم ټول 2 میاشتې کېږي د دې اپلیکیشن چې راغلی دی. نو داسې ده چې زما هدف دا دی چې تاسو پکې کار وکړئ او پیسې ورکړئ. ښه صحیح حقیقي دی. ښه دویمه پوښتنه دا ده، ډېرو کسانو سره به دا پوښتنه په ذهن کې وي چې څومره پیسې ورکوي او څه شرایط دي. شرایط دا دي 15 لایکه یا 15 کسان انوایټ کړئ. 15 کسان نشئ انوایټ کولی، 15 لایکه چې تا ته سخت وي، 15 لایکه ټول په $3.5 باندې کېږي. $3.5 اویا کې ضرب ورکړه نو دا د 250-300 افغانۍ نه راځي. په 300 افغانۍ ته اکاونټ مونیټایز کېږي. نور نو ته کولی شئ چې ستا اکاونټ باندې ایډز راشي، فالوورز زیات شي، ایډز راشي، ویډیو وواچئ او هغه نه تاسو ته ګټه راشي. ښه د مونیټایز کېدی ډېر عادي کار دی. 15 لایکه نور چا نه واخله او تاسو ته به یې درکړي. که چېرته تاسو زما د لینک ته لاره راغله، انشاءالله زه کوشش کوم تاسو ته یو سپر لایک هم درکړم. که چېرته تاسو راغلی، سمه ده. بیا چې چا 4 زه انشاءالله کومک سره کوم چې 15 شي، بیا زه یو سپر لایک هم تاسو ته درکوم. نو دغه سپر لایکونه شو، کسان نشي دعوت کولی، کسان دعوت کولی شو بغیر سپر لایکه تاسو خپل اکاونټ مونیټایز کړئ. سمه ده. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو په دې کې تاسو ته څومره پیسې درکوي، یعنې 1000 کسان ویوز تاسو ولرئ. دې کې ملګرو سی پی ایم چې دی 0.03 یا 4 یا 15 دی. مقصد دا چې که چېرته ته 1000 کسه ویوز تا په ویډیو باندې راشي، تاسو ته شاید 4 سنټه 15 سنټه درکړي، خو 1000 ویوز ډېر زر راځي، یعنې ډېر لږ وخت کې دا 1000 ویوز راځي. شاید ستاسو ویډیو وایرل شي، تاسو ته 50,000 ویوز راشي، 1,00,000 ویوز راشي، تاسو ته 1,000,000 ویوز راشي، نو تاسو یو ویډیو باندې حتی $50 تاسو ګټلی شئ. خو کار پکې وکړئ. هر ویډیو خو د چا نه وایرل کېږي، یو وایرل شي یا اکاونټ د مخکې لاړو، فالوورز دې زیات شو، خپله فالوورز هم راځي، اپلیکیشن نوی دی، هر چا ته ستا ویډیو رسوي، هر پوسټ دې هم رسوي، ځکه چې فالوورز دې زیات شو، هر ویډیو به بیا تا وایرل کېږي. نو کار پکې وکړئ، راشئ او د ټول اسان طریقه ده. کوم کسان چې یوټیوب او فیسبوک کې ستړي شوي، ټیک ټاک کې اکاونټ یې نه مونیټایز کېږي، دلته دې راشي فعالیت یې وکړي، انشاءالله ګټه به ترلاسه کړي. ښه ملګرو، د دغه ترتیب دی. که چېرته مقصد 10,000 کسان راشي، تا ته شاید $300 درکړي. که چېرته 100,000 البته، او که چېرته ته 1,000,000 راشي، تا ته شاید د $30 نه واخله، د $60 نه واخله، تر $50 پورې تا ته درکوي په دغه 1,000,000 ویوز باندې. نو ډېر عادي کار دی، ډېر اسانه دی، سخت نه دی. اوس راځو ملګرو، تاسو ته به زه د دې اپلیکیشن اکاونټ جوړول طریقه وښیم. یعنې تاسو راضي شولئ چې زه پکې اکاونټ جوړ کړم، کار وکړم. خپل ویډیوګانې نشئ جوړلی، چل درته وښیم. خپل ویډیوګانې نشئ جوړلی، لاړ شه یوټیوب ته، هغه ځای نه ویډیو ډاونلوډ کوه، کومه د خوښې ویډیو وي، کوم کنټینټ تاسو سره نه ختمېدونکي، راوړه دلته اپلوډ کوه. دا خو کاپي رایټ نه دي، ځکه چا نه دي اپلوډ کړي په دې اپلیکیشن کې. نو په دې اپلیکیشن کې چې تر هغې چې خلک راځي او ویډیوګانې اپلوډ کوي، بیا به کاپي رایټ راځي، بیا به تا تر ټولو مخکې اپلوډ کړي وي، کاپي رایټ به تا ته نه راځي. نو دا یو ښه طریقه ده، صحیح ده. ښه ملګرو، اوس راځو تاسو ته اکاونټ جوړولو طریقه وښیم. ګورئ، تاسو به ویو پول اپلیکیشن پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. ویو پول دلته به راشئ، پلی سټور کې دلته به ولیکئ ویو پول،
سم ده سره کوم چې ما ولیکلو او دغه د مای چې دی دغه شکل دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. سمه دا به اول به اوپن کوئ نه ښه دا هم ډاونلوډ کړو. بیا به راشئ تاسو زمونږ د ویډیو لاندې چې دی یا په واتساپ ګروپ کې یا په ټلیګرام کې هلته به لینک وي، هلته به تاسو کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستو دغسې لینک به وي، په دې لینک به تاسو کلیک واخلئ. کله چې واخلئ تاسو به دغه سفر ډایرکټ به تاسو اپلیکیشن ته راوړي. بیا به تاسو جوین ویپول باندې کلیک واخلئ. صحیح ده، عادي کار دی، ډېر عادي دی. په دې چې کله تا کلیک واخیست دلته به ته خپل برث ډیټ ولیکې، یعنې زیږېدو تاریخ څو دی 2009 کال مثال د خبرې جون اول یا دیرشم مقصد یو تاریخ ورکوئ. صحیح ده، بیا کنټینیو کوئ. کنټینیو دې کو دلته لږ منتظر شه، تا ته دغه جیمیل نه خپل راوړي. یو جیمیل به سلیکټ کړې، ستا اکاونټ به ساده او ډول باندې جوړ شي. ما پکې اکاونټ جوړ کړی دی. زه به داسې وکړم ملګرو چې زه به د خپل اکاونټ ته لاګین شم، نور هغه به هلته تاسو ته وښیم، ځکه چې اکاونټ جوړول طریقه مې صرف تاسو ته ښودله. ښه، کله چې تاسو دغه ویوپول اپلیکیشن ته راغلی، اکاونټ مو جوړ شو، ډېر عادي ډول اکاونټ جوړېږي، ډېر ساده دی. بیا 3 دې نه وروسته هوبیز راځي، 3 شیان به سلیکټ کړئ، نو کومه برخه کې تاسو خوښه ده او تاسو خوښیږي 3 برخې دي هغه به تاسو سلیکټ کړئ. نو وروسته به تاسو ته اکاونټ مکمل ډول باندې خلاص شي. تاسو پکې پوسټ وکړئ، سم دوباره تاسو ته خلک هم فالو کوي تاسو او تاسو ته لایکونه هم راځي، ویوز به هم وګورئ. ډېر یو زبردسته پلیټفارم دی. ډېر ما تر اول ورځو کې ما خپله نه کتلو، اوس چې راغلم ما ډېر خوښ شو او غواړم کار پکې وکړم. صحیح ده، نو دغه به تاسو خلاص کړئ خپل اکاونټ. ښه ملګرو، دغسې صفحه به تاسو ته راشي. ګورئ دا پوسټ دی، دا پوسټ دی. دلته چې ویډیو وي هغه ویډیو پلی کېږي، پوسټ وي دغه شکل باندې شروع کېږي، صرف داسې اړوه. صحیح ده، داسې اړوه، دا ترتیب دی. نو ملګرو که چېرته نه خلاصېدو وي پي ان کنیکټ کړئ، تاسو سبا ډېر زر کار وکړي او خلاص به شي. ښه، دلته به راشئ صرف اکاونټ چک کېدو دپاره. دلته چې راغللی خپل اکاونټ ته، بیا به دلته تاسو خپل فالوورس وګورئ، خپل پوسټونه د ځای نه پوسټ کېږي. صحیح دی، جمع علامې نه پوسټ کېږي، د ځای نه هم کېږي. دلته فایل باندې ایډیټ راځي چې ایډیټ کوئ، عکس بدلوئ، چې کوئ. صحیح ده، که چېرته غواړئ چې څه وکړي معلومات وګورئ چې زه منیټایز کوم، بیا به دلته تاسو راشئ، بیا خپله پکې نور هم بلدېږئ. دلته چې کریټر ته راشئ تاسو، په دې کې ټول معلومات دي چې تاسو ګورئ. ما سره 14 سنټه هم شته دی. تاسو ته څو سپر لایک راغلی، ما ته 1 سپر لایک راغلی دی، 2 کسه انوایټ شوي دي. نو دغه د ټول معلومات چې چېرته دا تاسو پوره شو، بیا دلته سټارټ ارنینګ تاسو کولی شئ اپلای وکړئ، اکاونټ منیټایز شي. نو دغه ترتیب دی، اسانه ډېر عادي کار دی او زما داسې نظر دی چې تاسو راشه کار پکې وکړئ، ځکه ډېر یو ښایسته پلیټفارم دی. ښه فالوورس هم راځي. ما پکې صرف 3 پوسټونه کړي، ګورئ 14 فالوورس دي، 14 لایکونه راغلي دي او هر یو پوسټ مې ګورئ یو 98 ویوز لري، بل 15 اتیا دی، دا بل هم فکر کوم 200 که 300 ویوز لري، نه ښکاري ماته سم. نو دغه یو ویډیو د 2 دانې پوسټونه صرف عکسونه دي. نو ښه فالوورس راځي، ښه فعالیت پکې کولی شئ، ښه فالوورس ترلاسه کولی شئ، پیسې هم پکې ګټلی شئ او انشاءالله چې که چېرته ما پکې پیسې برابرې کړې، ویډرا ثبوتونه، دې باندې به زه تاسو سره ډېر ښایسته نور ویډیوګانې هم جوړې کوم او تاسو ملګرو دغه ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، نور ملګرو سره هغوی نوي خبره هغوی به هم راشي، کار به وکړي. نو څوک چې ستا په وجه باندې پیسې وګټي څومره غټ خبره ده، خوشحاله به شي. یو طرفه مقصد ثواب کار دی، بل به تا نه خوشحاله شي، ښه ملګرتیا به وي سره. نو دا ویډیو شیر کړئ نور ملګرو سره، هم به زما ویډیو نورو کسانو ته ورسېږي او هم به هغوی خبر شي. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې، تر بلې ویډیو په خدای سپارم. الله په امان.